هېر شوي اتلان. عثمان باتور. عثمان باتور د قزاقستاني مجاهد و. 10,000 مجاهدین ورسره وو. مشري د دې پر غاړه وه. د 2,00,000 چیني لښکر پر ضد جنګېدو. عثمان باتور د 5 کاله جهاد او مقاومت او سختې جګړې چې د چینایانو په خلاف یې وکړې، چینایانو ته یې درانه تاوانونه تلفات واړول. شرقي ترکستان یې د چیني اشغال څخه پاک کړ، چې په دې سره په 1944 میلادي کال کې د 50 کاله چیني اشغال وروسته شرقي ترکستان یو مستقل او آزاد هېواد اعلان شو. خو 4 کاله وروسته چین د شوروي اتحاد په مرستې 15,000 لښکرې راټولې کړې، تر څو شرقي ترکستان بیا اشغال او د خپل تسلط لاندې راولي. د 2 کاله سختو جګړو چې د مجاهدینو په خلاف یې وکړې، شرقي ترکستان ته چیني لښکرې ننوتې او یو ځل بیا یې اشغال کړ، چې په 1951 میلادي کال کې عثمان باتور هم ونیولو. عثمان باتور ته ډول ډول سخت تعذیبونه ورکړل. پوزه، غوږونه او د بدن ځینې اندامونه یې ورڅخه پرې کړل. نور هر ډول سخت عذابونه یې ورکړل او بیا یې اعدام کړ. تقبله الله. نامت عيون الخائنين